یو مشهور واقعه ده، هغه تاسو خلق هم کله کله وایي چې د مولیانو منصور په دار خېجولی، اوس نور په 16-15 یی که نه یی یا پې پوی یی که نه یی، خو مولا ملزم کولو د پاره یو هربم ساتلی ده چې مړه دا مولیان هغه خلق دی چې منصور په دار خېجولی. د منصور واقعه دا وه، دا یو ډېر لوی جلیل القدر بزرګ او د ده استغراق فی الله راغلی، د ده ټوله زندگی صرف او صرف محبت د پروردگار عالم ګرځېدلی. نو استغراق فی الله مقام ته چې سړی ورسي، هغه ته بیا بل څه نه ښکاري، هر طرف ته چې ګوري سوا د الله نه د هغه په نظر کې بل شی نه راځي. نو منصور د استغراق مقام ته چې ورسېده، نو ځان ته چې کتم خدای دی، که مخامخ ګوریم خدای دی، که پاس ګوریم خدای دی، که لاندې ګور چرته چې ګوري وایي جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو. نو ځان ته چې کتلی دي نو ځان هم خدای دی. نو د ده خولې نه ان الحق ټکی ووت. ان الحق معنا دا ده چې زه حق یم. علماو راونیوه چې ته خدای خو نه یې، دی هغه پردو ته رسېدلی و چې د هغې خبره نه اورېده او نه یې د هغې جواب کول. ډېر ورپسې شو، خو د ده په خوله بل آواز نه راتلو سوا د ان الحق. نو یو سړی چې ځان ته خدای ووایي، نو په دارالاسلام کې د هغه حکم دا دی چې د هغه د سر قلم کړی شي. اندرون چې هر څه یې هغه به یي، لیکن په اعتبار د قانون سره د ده حکم دا دی چې د ده سر د قلم کړی شي. آخو ملکو اسلامی مملکتو پاکستان غوندې ملک نه و چې ان الحق څه چې ځان ته ووایي چې زه اوس اسمان نه راکوشم، خدای هم تا دپاره په قانون کې څه سزا نشته. خیر دا پته به هر چاته د قیامت په ورځ لګي. مونږ ته به په خپل ځای کې پته لګي چې زمونږ څومره وس دی او مونږ هغه نه یې کړي، او حکمران طبقې ته به په خپل ځای کې پته لګي چې د دوی څومره وس دی او دوی نه یې کړي. هسې که تاسو نن کتلي نو دا 8ویں ترمیمي بل چې منظور شو، نو ټول ملک پې ډېر خوشحال دی. او دی وی چې تاسو وګورئ دا 8ویں ترمیمي بل چې منظور شو، دا د اسلام د راوستو دپاره ړومبی قدم دی. چا کتلی دي نن؟ زه خو ځکه وایم که نه چې توره ږیره مې شوه سپینه، زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ. دوی نن دا ویلی دي چې دا 8ویں ترمیمي بل منظورېده، دا په ملک د اسلام راوستو دپاره ړومبی قدم دی. نو 9 کاله بې قدمه تیر کړه، اوس به انشاءالله 9 کاله ړومبی قدمي، 9 کاله به بیا دویم قدمي، ورپسې 9 کاله به بیا اسرافیل علیه السلام شپېلی وغږي، قیامت به برپا شي او په پاکستان کې به اسلامي نظام رانشي. دا تسلی لرئ. نو چې اوس یې ړومبی قدم شه، نو چې دویم به بیا کلی، یا دا د دوی خبرې دي؟ اسلام په ملک کې راوسته دا د یو ګنټې کار دی، د یوې ګنټې. په یوه ګنټه کې به د ټول پاکستان نظام او قانون صرف او صرف قرآن وی. والله العظیم
कहेस हिच पकिस्ता लोड़ा खबर सिर्फ दादा चे द पेरंगी कानून लरे का द मुल्क फैसले पर कुरान शोरो कतवे कुरान फैसलों सरा दा पाकिस्तान चलेगी ना चे द कुरान फैसलों सरा पाकिस्तान न चलेगी ब्याद दे पाकिस्तान वजूद रहमत न दे ब्याद दी वजूद लानत दे कद कुरान फैसलों सरा द पाकिस्तान कौम चले दे निशी दा ब्या गुल दी गंदगी दा मुर्दारी दा ब्या मुल्क न दे अजीजान सो पोरे च द पाकिस्तान द अवाम ताल्लुक दे जवाम आम खलक खुपरेदा स्ताद टीवी और द रेडियो डमानम चगे वही चे पदे मुल्क इस्लाम रातले पकार दा खूब मौरीदली करना डमानम लग गया खजम लग गया दी चे द मुल्क कानून इस्लाम पकार आप यला खबर है चे दे असेंबली मेंबर का खानदी में अखबार के राशि चे प्लाना मेंबर अबल औरत बमली दिली वही दा बमला द चा खजई और द चा बमोरी मोरे टोले दुनियाओं का तचे खानदी लग गया दो खलक पे मजे आ गई शर्मिंदा नालत शपदा से खजो नालत शपदा से कौम नालत शपदा से मुल्क चे द चा द मुल्क द तकदीर फैसले दासी पलीते खजे खबर रूट इखलास कौम यही चाले सन वड़ाए पखल के वरकड़े चाले सन वड़ाए वरकड़े दा पखपल पल जे बांधे अख्ते पनवड़ो वही लच गया वा चिप्त वर तेरा से वही चर्ग में लाल करे वे खर पैमाने वे दर तबू गुर या गया चश्ना जुआर दे वरता चूरी मुंग हो गया नहीं जुआर रहता चूरी दी मुंग पे जुआर राशा कने चरगान पोलाव दिया मुंगा गसी द चा द मुल्क द तकदीर फैसले चे द आगा खजू पलास की चे सर तोड़ सर और बरबंड सीना दागे फोटो टोल मुल्क और टोल दुनिया गोरी आगम से मुल्क जमाजीदान अर्ज दाओ चिनन कम बहरान ना जमुंग मुल्क तीरी गी लग्या दे देना दे बदतर नहीं बेहतर के दो इम्कान निश्ता द बदतर के दो इम्कान श्ता खे उरजे पमुंगरात लल खा उरज आगे ता न वहम चे द कम मुल्क बिल्डिंगू न डेर उचत उचती हो न खे उरज आगे ता वहम चे कौम ता अल्लाह पाक द जड़ सुकून नसीब दजड़े इत्मीनान वर्ता नसीब की खे उरज आगे तवाए और नल मुल्क द मुल्क के अल्लाह दजड़ सुकून और इत्मीनान चाहता न देने से दजड़ सुकून और इत्मीनान सेवा द अल्लाह दरा बेते न वल्लाह कफबुल अला बिज़िक्रिल्लाह सेवा द अल्लाह द जिक्र और द रबत और द ताल्लुक ना बुलशी के इत्मीनान और सुकून दजड़ चे दे दानिश अर्ज में दा खोलो चे मंसूर उलमा और उनी वो चे ता अनल हक वेली दी स्ता सजा दादा चे स्ता सर कलम करे वेल टिक दा सरे ते प्रे को पकम रसाई चे द गाड़े ता चोले वा अगर रसैम चगे वाले अनल हक पक्कम लारे चे दद जनाजा उड़ा अगर देवालूनुम चगे वाले चे अनल हक देते हुई इस्तिगराक फिल्ला शेख शिबली लोई वली और बुजुर्ग दे अगा निमश पदाओ खुदा ते इल्तिजा करे वही शेख शिबली सवाल कर बदरे हजरत करीम
मंसूर را चिरा बदार कर दिए रहीम. خدایا دا منصور دی پدار ولی وخی جولو د خو ځان ته خدای نه ویلی آواز ورته وشو چې منصور پدار منصور بود واقف اسرار سر دوست. منصور بود واقف اسرار سر دوست. ہر کس کے سر فاش کند ای سزائے اوست. منصور تیار د یاره رازونه خود او د یاره راز فاش. د عشق قانون داد چې پټ بئی ښکارا بنی دارشی خپل خپل قوانین. د عشق قانون داد چې دا به پټي. د مینې قانون داد چې دا به پټي ښکارا بنی. چغه بنوای چاله ز په پلانی مې ما چغه بنوای خلق بنه خبره په عشق کې بته د پتنګ شاګرد دی. پتنګ پیژنې شیخ سادی وایي چې اے مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز. کان سوخت تر جان شد و آواز نیامد. ای مدعیان در طلبش بے خبرانن. کان را کے خبر شد خبرش باز نیاید. اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز. کان سوخت تر جان شد و آواز نیامد. او د سحر چرگا کپ عشق کی د چا شاگردی کول غواړي نو د پتنګ شاگردی وکا. پتنګ ته وګوره کان سوخت تر جان شد و آواز نیامد. سحر وګوره درنا لاندې ډیری پراته د پتنګان. شمع وګوره بیخ کې ډیری پراته د پتنګانو आवाज چام نه اوریدل. معشوقات چې وګوري ولا راشي ځان په ستی کی आवाज څوک وانه. عزیزانو عشق قانون داد چې دا به پټي ښکارا بنئ. بیا د عشق قانون داد چې ته مجال نه لري چې ته بلا معشوقین چرته خپاوم شي. خفګان خو سوال نه پیدا ځکه معشوقین خفګان به الکی چې ته شایق د روټای د چایو د پیسو بیا بخ د معشوقه چونکه برای راست لګاوي د زړه سره رابطه برای راست تعلق لري دړه د نه ناغه نقطې سره. خفګان خو پکې سوال نه پیدا کوي. اوس مونږ وګورو الګا دا پلانه سړی خو ستا ډېر دوست اوس ورسره نه ځې راځې لرې کوی ولې ورغلی ومه د چایو ساتې ونه کو د روټۍ ساتې ونه کو د زوی واده و ماته ونه وي په دې کې خپه دا خو عشق نه دی که نه. روټي خلاص بچیه دا خو مینه نه ده که نه. یو سړی ستا خوښ دی او ته وله ورغې او چایو ما یو ستې درته ونه د دې دا معنا چې ته به ترې خفه شې نو ته خو د چایو یار وې که نه. د دې داسې مثال دی بادشاه روټۍ کړې وه دا لوی لوی خلق راغوښتي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پکې راوغوښت. چې راغی داسې د مولاتوب په جامو کې راغی نور ته به بادشاه ورغاړې ووتو ځان
لکه دلته زمونږ صدر صاحب چې راځي تاسو وګورئ دا کم خلک چې وغواړي ایرپورټ ته یا روټۍ ته دوی د 3 ورځو نه د خانک سنډې ځان ته نیولي او دا ځان پې ریګمالۍ را ریګمالۍ او په دغه ورځ ځان ښه برابر کړي. امام ابو حنیفه هغه د مولاتوب په جامو کې ورغی، بادشاه ورته راپام نه سي، هغه وی چې څوک مولا دی. هغه وی هو دا خو لباسي روټۍ ده. واپس راغی او لویه جوبه یې واچوله او لوی پټکې او امسا یې لاس کې ونیو را روان دی. چې ور وخامخ شو بادشاه ولا راپاسېدو چې امام ابو حنیفه راغی ورغاړې ورته په خیر رالی صاحب دلته کښېنئ دلته کښېنئ. روټۍ چې کېښوی شو نو امام صاحب دا لستوڼی داسې ویستو پاتالو کې لستوڼی داسې داسې. بادشاه ورته راغی صاحب دا ولې دا خو زما روټۍ نه ده د لباس روټۍ. دا لباس مې چې نه واغوستی چې رالم تا راته ستړي مشي مو نه کړه، چې دا لباس مې واغوسته او رالم ته راغاړې وتې نو دا زما روټۍ نه ده د لباس روټۍ. نو زمونږ زمانه خو عجیبه لباسي زمانه ده او ستا یارانه او دوستانه دام لباسي. دا به تاسو ومنئ زما څومره زمانې نه چې زما تقریرونه تاسو اورئ ما خولې نه به هم د دوست ټکی هم نه اورېدی. اشنا واقف وغیره وغیره دا وایم او دوست ټکی ما خولې نه به تاسو چېرته نه اورېدل، ځکه چې زما په نیز د دوست کم تعریف دی هغه اډو په دې خپله زمانه کې زه وینم نه. یو اشنا او ډېر واقف ما نه تر اوسه پورې په دې خفه دی او ستا د زوی واده و ما ته د کارډ نه ورالېږي. نو ما ورته ویل ما ډېره ښه ده، شکر دی چې یو نه خو خلاص. نن سبا چې څوک در نه ځان خفه کړي شکر وباسه چې یو غم نه خلاص، ځکه دا ټول غمونه دي. خدای په راستۍ که دا سړی درته راشي چې بلا دې واخلم، هر یو به راځي وایي به بلا مې واخله، بلا دې واخلم والا نشته. مال یو نه خو خلاص. ما د زوی واده کې کارډونه کړي نه وو نو زه تاله مې درلېږلی څه. زه خو د کارډ دشمن یم. په کارډونو د ودونو پیسې لګول دا د شیطان پاروا دی. ما دا کار کړی نه. یو سړي ته مې وویل ته به راځې وي جي کارډ ماډ ما زما دا خوله د کارډ نه خرابه ده څه. زما مور مړه وه ته نه وې راغلی بی خبر نه وم. وی ما چټ درلېږلی و ما دا دې بل ظلم کړی. سنت طریقه وګورئ چې د مړي خبر ګرځول دا په اسلام کې څنګه دي. مړی پروت دی منشیانې کینولي دي صاحبه فلاني ځای له چیټی 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 چاله راغونډ شو. دا تپوس هم چرې کړی. مور دې مړه وه زه نه وم درغلی شکر دی بل نه وم خلاص. زه چې مړ شم بیا ماله مه راځه، ما کې مړی وشي ماله مه راځه. قانون دا دی مړی وشو دومره خلک به خبرې چې قبر وکړي او د محلې او ګاونډ او خپلوان او عزیزان دومره چې خالی جنازه قدرې وکړي. بس د دغې نه پاخوا صاحب په اخبار کې فوټو ورکړي دا مړ دی په ریډیو باندې اعلان. دلته یو سړی و مړی پکې شوی صاحب د مړي غم ور سره نو اله ریډیو سټیشن ته ټلیفون وکړي چې ډت شوی دی پلاني ته ووایي ډت شوی دی پلاني ته ووایي ډت شوی. ډت معنا مړی شوی. ا دې هلکانو ته ډت بیا جوړ رښتیا ډت دا سړیتوب. سردار کونین صلی الله علیه وسلم الله څه ښکلی قانون. مړی وشو دومره به یې ایسارې چې قبر تیار شي کفن تیار شي او د محلې خلق را جمع شي او جنازه یې وشي. بس د دغې نه په اخوا د مړي ایسارول حرام او ناروا دی. ځکه د مړي دوه حالت دی. سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مړی به یا ښه یا به بد. که ښه قبر د جنت باغچه ده ملایکې ورته انتظار کوي زر یې ور واستوئ
که خرابی مرداره تیکه ده د اوږو نه یې غورځوه چې پناه شي او دا بوی ورک شي. خیال هم راغی دغومره قدرې به مړی ایساره. نو عزیزانو نن مړو نه تاسو وګورئ په خپله څوک خبر شو دعا ته راله، دعا یې ورته وکړه، ختم یې دا ډېر ښه کار. لیکن دغې نه په اخوا زیاتې دا ناجیز واده دی بس اخو پرېږده. اخو زمونږ اډو سړیتوب سره څه کار نشته، نو زمونږ ودونه به څه د سړیتوب اخو پرېږده. عرض دا چې دا عشق نه دی، عشق قانون دا دی چې دا به پټ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج د شپې شوی، قرآن کې راځي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. شپوا لیلا، لیلن کی تنوین د پاره د تقلیل دی، د شپې په یو پړک د دې ډېر اسرار او رمایز دي. خو یو سر پکې دا دی چې دا معراج د شپې ولې کېده. پکارو چې د ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم په براق سور وی او ابو جهل وغیره د ټولو کته چې دا د اسمان ته روان دی، نو دوی به ایمان هم راوړی. پکار دا د شپې ولې وشو. نو او یو بزرگ وی چې اللیل للعاشقین ستر، شپه د عاشقات تدوم. کاش عاشق وی چې ټول عمر شپه شپه اډ ورځ راتله، ځکه چې د عاشق او د محبوب وصال چې دی هغه په شپه کې کېږي. نو معراج هم څو معامله د مینې او د عشق وه.